زموږ په معاشره کې یو بیماری ده. هغه بیماری دا ده چې زه کله د خلکو د اصلاح کوشش کوم د خپل ځان راسیر سي زه اصلاح د بل څه شروع کوم، بل د بېدینۍ څه دیندارۍ ته رابولم، بل د خرابۍ څه وشوالې ته رابولم، او کوشش مې دا دی چې د بل په زندگی کې انقلاب راولم. او زما خپل ځان راسیر دی، زما په خپله دیني او بېدیني کې سوچ نه دی بند، او زما په خپله خرابي او سموالي کې سوچ نه دی بند چې د سړي څه خپل ځان یېري او په بل کې د سړي فکر بند دی. دا په انسان کې ناجوړي ده. او دویم خراب د دغه ناجوړۍ اثر دا دی، د دغه ناجوړۍ هغه پر زموږ پر زندگی باندې هغه اثر دا راځي چې بیا زما په خوله باندې د بل په زندگی کې بدلون نه راځي، زما په وینا باندې د بل په ژوند کې انقلاب نه راځي، او زما په وینا باندې د بل زندگی د دې بېدینۍ څه او دیندارۍ ته نه راوړي چې تر څو پورې زما سره اول د خپل ځان فکر نه وي راسره. نو الله تعالی د دغه بیماری علاج، د دغه بیماری ښوونه موږ ته کوي. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، انسانانو پر تاسو باندې اول د خپل ځان اصلاح ده. د ټولو څه مخکې د خپل ځان څه انقلاب راوله، د ټولو څه مخکې په خپل کور کې بدلون راوله، د ټولو څه مخکې په خپلو بچانو کې بدلون راوله، بیا ستا په خبره په معاشره کې هم بدلون راتللی شي. او که ستاسو خپل ځان هم یېر دی، بچان هم یېر دي، کور هم یېر دی، او د بل په کورو باندې ګرځي چې زه دا دینداره کوم، بیا د ستا په ګرځېدو باندې د بل کورونه نه دینداره کېږي، نه د ستا په خبره په خپل باندې اثر راځي، او نه د ستا د خبرې په خاطر د بل په زندگی کې انقلاب راځي.